سلام له خورشید د دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ټول افغانان باید د ټاکنیزو درغلیو په له منځه وړو کې فعاله او رغنده رول ولوبوي. تدامي چې اماماتو په یو پیغام کې زیاته کړې، هر افغان چې د ټاکنو په بهیر کې درغلي ګوري او یا هم په اړه شک ولري نو مکلفیت لري چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون له غړو سره چې د رایې ورکړې په هر مرکز کې دي شکایت ثبت کړي. نوموړی همداراز په ټینګار سره وایي په هر هغه ځای کې چې معتبر تور نه ولګیږي نو مسؤلې ادارې باید په چټکه توګه پلټنې وکړي او سرغړونکي توقیف او تر محاکمې ورسوي. ټاکل شوې د ولسي جرګې ټاکنې بل سبا له غزني پرته په ټول هیواد کې ترسره شي. په پروان کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 2 تنه وژل شوي او د 3 بهرنیو ځواکونو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دغه پیښه تیر ماښام د بګرام ولسوالۍ په سینځیو کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د بهرنیو ځواکونو د ګزمې او کاروان ته نږدې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. طالبانو دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني د عبدالجبار قهرمان د سپېڅلو هیلو د پوره کولو په موخه د ټاکنو پروسې په روڼوالي او بریالي ترسره کېدو ټینګار وکړ. نوموړي تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د هېواد د 14 ولایتونو له دولتي مسؤلینو سره په کتنه کې له ټولو هېوادوالو غوښتل چې په ټاکنو کې په خپل پراخ ګډون سره د قهرمان ارواح ښاده او د هغه پاک ارمانونه وپالي. ولسمشر همداراز یادو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ولسي جرګې د ټاکنو د ښه ترسره کېدو او د خلکو د پراخ ګډون لپاره خوندي فضا او ډاډمن امنیت تأمین کړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې یوه پاکستانۍ کورنۍ ونیول شوه. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د محمد افضل په نامه د پاکستان د لاهور اوسیدونکی چې له تیر یو کال راهیسې د داعش په اړیکو کې فعالیت کاوه غوښتل د تورخم له لارې پاکستان ته ولاړ شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ له خپلې میرمنې او 2 لورانو سره یو ځای د اچین په باندر سیمه کې نیول شوی دی. له دې سره سم د دغه ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځانمرګو بریدونو 3 واسکټونه هم ترلاسه شوي دي. او د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 2 طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. د ګیزاب ولسوال عزت الله لطیفي وایي په دې 2 ورځنیو نښتو کې چې تېره ورځ پای ته ورسېدل 6 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو خپلې موخې ته ونه رسېدل او د افغان ځواکونو له لوري شاتګ ته اړ کړی شول. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.